و به این نتیجه رسیدیم که رأی بلند داریم. الحمدلله. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده. رأی بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت. یک نکته، این موقف کمیسیون هم است، عملی شدن 100% خواستار هستیم و از او نظارت میکنیم. رأی بدون بایومتریک، رأی غیابی، رأی خیالی، رأی تکراری، رأی کسی که زیر سن باشه، رأی کسی که مثلا 60 نگذاشته باشه، تمام از این مدار اعتبار نیست. رأی که پیش از وقت معین، بعد از وقت معین استعمال شده باشه، رأی که در غیر از محل رأیدهی استعمال شده باشه، رأی که به زور استعمال شده باشه، تمام از این باطل است. باز دوستان نمی‌وارد که انتخابات کمیسیون مشر بیدی که بی بایومتریک رای شمار کردن دی په پلان شمارو طلع شو خلق خنو خسده خلق حق څنګه خوري څو دانې راکړه راکړه کنه څو دانې خپل تقسیم راکړه ما کوم ما دسي ولا چې تو رقم د کوري ونه وی کړل کته چې وکړه خو د خپل کور نه کسه ولا باز دوستان نمی‌وارد که انتخابات کمیسیون مشر بیدی که بی بایومتریک رای شمار کردن دی په پلان شمارو طلع شو خلق خنو خسده خلق حق څنګه خوري خو دغه کار نه د سپې په خواخه ورچې ما خو نه د بهرس نه کور کې نوم د خاص کومه کټګوري کې ځنوم طرف خدام چې نه تصګری هغه کوي چې نه باز دوستان نمی‌وارد که انتخابات کمیسیون مشر بیدی که بی بایومتریک رای شمار کردن دی په پلان شمارو طلع شو خلق خنو خسده خلق حق څنګه خوري